څنګه نو دا مریض کنډیشن څنګه دی ډاکټر صاحب کنډیشن یې پرېږده اکسیډنټ یې کړی ډېر سخت په موټر سایکل باندې او زر یې رسوي سخت دی خطا ځات چلو کوي جی چې فایل جوړ کړي او ډېر خیره وکړي نو او نیگیټیو دی ښه نو په فیملی کې څوک بل داسې نشته چې هغه نه او نیگیټیو والی تاسو بلډ سر او نیگیټیو یا چېرته هغه نه وغواړي د ډونرز دی ورته راوغواړي یا زه خو خپله بیګم یې ټوله شپه اپریشن کړی ده ایم ټایرډ بلکل ستړی نو ویټ منټ یا بس او نیگیټیو بلډ بندوبست وکړي چېرته دې لاړ شي ډونرز دې را پیدا کړي بیا به ګورو ښه اوکې واټس د پرابلم وذ یو ډاکټر د مریض حالت ډېر خراب دی ډاکټر صاحب که په وخت یې ټریټمنټ ونه شو نو کیدای شي چې مریض مړ شي اوهو ډاکټر صاحب زه حیران یم ګوره دا خیراتي هاسپټل نه دی نه موږ څه دلته خیرات کوو اټ از ا پراپر هاسپټل هغه څوک شته نه وروسته هغه ته دې ووایي چې 2 लाख روپۍ دې جمع کړي زه به درشم او به ګورم چیکینګ به وکړم که نه سر تاسو یو ځل خو راشئ که نه هغه ماشوم وګورئ تقریبا عمر به تقریبا 20-22 سالي ډېر ښایسته ماشوم ډاکټر صاحب رولز از رولز زه اوس د دې لپاره خپل د ټول هاسپټل رولز قوانین خو نشم بدلولی ټیک شوې چې چا راوړی دی دلته په سټریچر باندې هغه سره به څوک والي وارث وي هغوی ته ووایه که نه ایج شو 22 سال دی که 82 سال دی څنګه دی څنګه هغه وروسته ګورو چې اول دی باقاعده فایل جوړ کړي فایل ورته جوړ کړي څوک رشته دار ته دې ووایي بیا دې ما سره خبره کوي then I will talk and then I will see him to check it out د اکسیډنټ هم تقریبا 1 کیلومتر فاصله کې زموږ هسپتال سره شوی دی او خلک خو بیا دا نه ګوري چې دا سرکاري هسپتال دی یا نجي هسپتال دی خو خلک مریض راځغلی ډاکټر بشیر جان this is the problem with you I am talking to you it's a commercial hospital خیراتی هسپتال نه دی که نه زه دا مدد کولی شم being انسان چې زمونږ د هاسپټل امبولانس کې واچوئ او سرکاري هسپتال ته یې ولېږئ که نه اټس ناټ مای ډیوټي سرکاري هاسپټل شته هغې ته یې ولېږه که نه اوس که ته وایې زه خو نه شم کولی ایم ساري ډاکټر که نه یار داسې خبرې مه کوه وایاست سرکاري هاسپټل ته امبولانس بوځئ اوکې سر ډاکټر بشیر جان جی سر دغه ماشوم د علاج د پیسو بندوبست وشو ها ویری ګډ بچې څوک پیدا شو وادي وارثانو پته ولګېده جی کومو خلکو چې هسپتال ته راوستي دي او هغوی د پیسو بندوبست و هلکه ډاکټر صاحب نن زمانې کې خو داسې فرشته نشته فرشتې خو ټولې بره لاړې اسمان ته 2 लाख خو ډېر شی دی سر اوس هم داسې خلک شته چې هغوی دغه شان همدغه شان د خلکو د پیسو بندوبستونه کوي او د هغوی علاجونه کوي اوکې آی ایم کمینګ زه درځم تاسو ته دغه فایل هم جوړ کړي او اسسټنټ ته ووایي چې هغه راشي اپریشن تھیټر دی اوپن کړي زه درځم چې لیټ نه شي اپریشن تھیټر ته موږ روان یو زر راځئ ډېر زر راځئ
Dr. Bashir, let's come into the operation theater. I'm sorry, زه لږ غونډه لیټ شوم. اوکې صاحب تاسو لږ نه ډېر لیټ شوئ. سر ډېر ښکلی ماشوم و، پته نه لګي چې په مور پلار به یې څه تېرېږي. سر لږ یې خو وګورئ که نه. زه وایم تا چې د هلک له دا بایک واغېسته تا دې ښه کار ونه کړو. My sweetheart, I love you. نن سبا جنریشنز چې دی دا به غلطوي هم دغه شانته ټافیانو باندې په دې باندې یا به دی په دغه شي لګیا وي یا به ټول ورځ د سترګې خرابې شي، سټامک به کار نه کوي. هغې د مځکه موټر سایکل واخیسته لږ ډېر به ګرځي د دې موبایل نه به یو زویم دی یو الله دې لري دا چا بچو سره که نه. تا چې دله دا بایک واغېستو دی چې د کور نه په دې ځي نو تا ته پته شته د ملګرو سره به یې تیز چلی په یو پایه به یې چلی خو دې پکه که چېرته اکسیډنټ یو شو مړی راله راوړو نو بیا به صحیح. د میندو همدغه سانتوي وسواس که نه میندې خفه کېږي د میندو د بچو باره کې پوره زه پلار یم پروا یې نه ساتم زه وایم ادرالو اوږد وبرېده دا وګوره که نه اوس مه یادولو. هلو مای سان هاو آر یو بابا جان زه لاړم کېښو نه 2 منټه که نه تو هیو یې سیټ یا دا وګوره ته وایې ستا زوی دی نو اوکې بابا جانې زه لاړم او د مور اډو پروا نشته دې مور ته څه سلام وکړم دعا وکړم. او دا هرې ښځې د عادت وي چې جرم به دا وکړي او مجرم به خاوند ته وایي ته مجرم یې. I love you my son, my gift from my side. مور مې د دا د سهار راستې سپکوي نه ناشته را باندې وکړه نه را باندې چای څکي کله به وایي ته هر وخت بار اسپتال سره خبرې کوې د دې نه خو به ښه وي چې چېرته دې بیزې او ګډې دې ساتلی نو ما له خو به دې چېرته په خوږې سترګې کتلي وو. جسټ ټو هیو زه تا سره نشم ویلی بوډۍ شوم ډاکټر سړی ډاکټر تا چې څومره پاس کړی دی هغومره ماله چل نه راځي. جار جار I love her. I love to my wife, you know. I'll take it, my son. The motorcycle, the special to father ta khiste hai. Zama khabara ho raha. Mama ta chapi war ka kana, mama ta marsha. ماما بچیا دلته لکینا 2 منټه صرف زما خبره وره بچی. بایک د لواغشت ستا خواهش دی پلان پوره خو زه ویم د نورو هلکانو په شانتې به بایک ډېر تیز نه چلی سلو چلوه ګوره په یو پایه مه چلوه خلکو سره ضد مه کوه تیز رفتاري مه کوه بچی دې مکه که څه اخوا دې خوا خبره شوه نو د غمه به دې مړه شمه تو سره پیدل ځه او موټرسایکل د سره سایډ ته بوځه دې به لګیا دا وایي دې به لګیا ښځویه ستا د فایدې دپاره به یم بچي او خپل تعلیم له توجه ورکړه ښځویه زه اوکې اوکې الله حافظ الله حافظ. ځکه په ما ګرانې چې تا کې نن ډېر نرم دل نرم زړه دی دا زه د زړونو ډاکټر یم ما ته پته ده ته ډېره بلغه دی اوکې ستا دعاګانې به لګي ستا په اولاد. Expire.